جمعه ګل ماما دا قرباني وکړه په 2 لک روپۍ باندې مې بوراک اغوستی و ها خبر شوی وم په 2 لک روپۍ باندې مې بوراک اغوستی و دا غوښه مې تاله راوړه دا واخله شپې د تمبه که 2-3 ورځې نور هم کېږي دا واله نو لکه تا په 2 لک روپۍ بوراک واغوسته او قرباني دې وکړه جمعه ګل ماما قرباني خو په ما واجب به وکړه ما به خامخا قرباني کوو صحیح بالکل قرباني به تا خامخا کوله دا خو چې چا وس کېږي په هغه باندې واجب ده بالکل قرباني به کوو خو نن زه تا ته یو خبره کوم څه مطلب خبرې مطلب مې دا دی چې اسې ما وي زه خو ستاسو په دې چم کې د 40 کالو نه اوسېږم ولې تا ته زما غربت نه و معلوم ولې تا ته زما د بچو بیماري نه ده معلومه ولې تا ته زما د ټبر د مرض پته نشته تا ته زما د زوړ کور پته نشته تا ته زما د ضروریاتو پته نشته ما هیڅ چاته داسې نه دي ویلي زه خپل محنت مزدوري کوم خو ډېره ګراني ده خرچو ته هغه پیسې نه ټینګېږي ما څومره په سختو کې او په تپوهلي وختونو کې ژوند تېر کو خاصه افسوس کوم چې ستاسو قرباني خو به قبول شي ستاسو اخترونه خو به مبارک شي خو له دې قربانۍ د ورځې نه مخکې زه په دې چم کې نوم زه په دې کلي کې نوم تا چېرته زما تپوس کړی چې په تا باندې څه تېرېږي زما ښځه بیماره ده زما بچي باندې بیمار ناست دي دا ټیک ده چې نن د اختر ورځ ده خو زما لپاره خو اختر نشته زه څه وکړم زما بچي او زما ښځه ماته نهر او بیمار ناست دي او ملاست دي زه له شرمه بار ته نه شم وتی دا جامې د 4 کالو نه زه اغوندم تا خو به ځانله جوړه کړي تا خو بچو له جامې پیزار او لورانو له بنګړي اخیستي زه خپلو لورانو له څه واخلم ولې تا ته نن د خپل ثواب دپاره زه غریب رایاد شو چې ته به ماله غوښه راکړې ستا به ثواب وشي ستا به ثواب وشي دا یو خبره مې واورئ قرباني به کوو دا په موږ واجب ده خو د هغې نه مخکې دومره کوشش به هم کوو چې په دې چم کې په دې کلي کې څوک داسې نهر غریب خو نشته که نه چې د هغې په وجه به تاسو دا مالداران خلک ګناهګارېږئ مونږ خودداره خلک خو چاته سوال نه کوو خو دې تاسو ړانده یې بس که جمعه ګل ماما بس که تا ماله سترګې وغړولې واقعي 40 کالو نه ته دلته د مونږ سره یې مونږ چېرته دا تپوس نه دی کړی په عامو ورځو کې چې د ماما ژوند څنګه تېرېږي دوی په کومو سختو کې ژوند کوي ما معاف که جمعه ګل ماما بس دا رانه واخله الله پاک رانه خفه نه شي دا کیک ده او زه به ضرور ستا لپاره کوشش کوم هر څه چې کېږي که ستا هر څه ضرورت دی الله پاک به پوره کوي او د الله په طاقت سره به یې زه پوره کوم جمعه ګل ماما دا شته معافي راته وکړه دا واله
خو کتونکو قرباني په موږ باندې واجب ده، دا به خامخا کوو، د دې نه هېڅوک هم انکار نشي کوی. خو زما پیغام دا خلکو دپاره دی چې قرباني دې هم کوي، خو د هغې نه مخکې دي په خپل چم ګاونډ کې، په خپل کلي علاقه کې وګوري چې کوم غریباران خلک دی، د هغوی سره د خپل وس دس مطابق لاس امداد د اختر نه مخکې وکړي. دا قرباني به مو شي او دا کومه چې پې واجب ده دا به یې مو شي. ډېره زیاته مننه.